بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د اتل محمد طرف ډېر سلامونه احترامات. زه د خپل چینل په لاره باندې دا وخت د فضل خان عابد صاحب سره ناست یم. دا د پروګرام دویمه حصه ده، څنګه چې تاسو ته موږ ویلو. په اولنۍ حصه کې ته موږ ډېر ښایسته ښایسته غزلې نظمونه واورېدل، شاعري د هغه د ژوند باره کې څه خبرې وکړلې. دغه خبره لکه جاري ساتو. عابد صاحب اولنی کتاب چې و لیونی موسم، د هغې 4 ایډیشن خو ختم شوي دي، 5م ډېر زر را روان دی. خو تپوس یې کوو د عابد صاحب نه چې یاره فضل عابد صاحب بل کتاب دې سوچ کړی؟ خو دا لیونی موسم نو هغه خلک غواړي اوس هم، نو هغه ختم شوی دی او 5م ایډیشن د خیر سره چاپ کوم او نوی کمپوزینګ د هغې شوی دی. نو هغه به د خیر چاپ کوم او بیا د نوي دپاره شاعري راغونډوم، نو بیا د نوي کتاب به د هغې نه پس تابیا کوم د چاپ کولو. نو موږ به ډېر کلک په تمه فضل عابد صاحب، او دا د خوشحالۍ خبره ده ګرانو کتونکو چې د عابد صاحب دویم کتاب به هم ډېر زر انشاءالله که خیر ژوند یې زموږ لاس کي. د زمانې مشهور کلام کراچۍ باره کې ستا شاعري که یو طرف ته نوی رنګ را پیدا کړی دی، یو نوی خیال را پیدا کړی دی، بل طرف ته سنګرانو له هم دعا ورکړی دی او یا یې نوي را پیدا کړي دي. نو هغې ته په کوم نظر ګوري او د هغه په کوم نوعیت او په کوم سوچ تاسو د هغې شاعري کړې ده؟ هغې په حواله به سره خبره ده که لږه زیاته کړم نو ښه به چې د هغو زه چې کله دوبۍ ته په اول ځل لاړم په 1997 کې 1997 نو هلته زما یو غزل د هغې نه مخکې ګلزار عالم ویلو چې په سپین جبین چې زلفې زنګېدې دانه وانه د شیخ د لاس نه پرېوتې حزبې دانه وانه. خو دا غزل چې زه تلم نو دا ګلزار عالم د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره دا سندره وه، دا هغه ریکارډ کړې وه. نو هغه ما ته ویلي وو چې دا به ډېره زیات لکه ډېره ښه راغلې، ما خو نه وه اورېدلې. خو بهرحال هلته کې زه بیا ومه چې یو کال 2 پس دا بیا راووته او هغه بیا داسې مشهوره شوه چې هغه لکه بس هغه ورنومه د هغې اوسه پورې ډېر زیات بلکل هغه او ډېر هغه وخت هم ډېر زیات واخیستو. بلکې که زه ته ووایم چې هغې سندرې فنکاران را پیدا کړی، ځکه چې هغه به هر فنکار راته او یا نوی شوق پې و، نو اول به دغه کلام دغه سندره مې ویله چې د سایل صاحب چې وایي چې موږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړه، په ځان د خپلو کوڅو خاورې بادول غواړي. نو هغې کې هم دغه پیغام و چې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره دا خپلې خړې کوڅې یې هېرې نه کړې، لږې ووایې سپرلي مینه یې لږه را په زړه کړه یاره د خپلې خاورې وږمې هېرې نه کړې. که کراچۍ په تا ودانه وي نو ودانه دې وي، خو زما د زړه پېښور مه هېروه. که پردی خاوره په تا خانه وي نو خانه دې وي، زما د مینې خیبر مه هېروه. د ملکان په سر یو چغه که ټپکه یاره د پښتونخوا نظارې هېرې نه کړې. داسې و. نو خوشحالېدم به ځکه چې هغه اپیل هغه دغه دی پښتنو ته که تاسو وګورئ په کراچۍ کې دغه خلکو چې زمونږ یو ډېر ګڼ شمېر پښتانه هلته اوسېږي، د پښتنو مسافري چې دغه بمبایي او د هندوستان د وخت نه را روانه ده، نو لکه زمونږ په برخه لیکلې شوې ده اوس دا د په عربو کې بدله شوه، خو کراچۍ خپله یو ډېر ګڼ شمېر پښتانه نیولي دي. نو هغوی ژوند ځواک اوس هلته کې په هغه پښتو کې مو اردو یې راوستې ده او هغه ژبه هم ورسره داسې شوې ده. نو په هغه حواله باندې دغه څیز دغه شوی و، هغوی ته یو اپیل و چې لکه ډېر فارغ یو دغه اخیسته که نه یو خوند او بیا دا کوشش دا کړی دی چې یاره پښتون چې په هر ځای کې اوسېږي خو چې دا خپل کلتور خپله خاوره دا هېر نه کړي او هغه داسې هم شو. بیا لکه د کراچۍ دا چې ستا د خولې نه موږ په خپله واورېده نو یو بله مزه یې وکړه. دا پېښور څنګه تاسو لکه پېښور باره کې دومره ښکلي الفاظ؟ پېښور خو جي موږ خو لکه اتل صاحب نورو دنیا داسې کتلې نه ده، خبرې مې اورېدلې دي چې فلانې وطن داسې دی، ډنګرې داسې دی، خو دا په خپل هم چې څه ولیدل کراچۍ مو لیدله یا د هغې نه په دوبۍ ولیدل، بیا په دوبۍ کې مختلف سټیټونه دي هغه مو لیدل. نو که سړی ډېر هم ګرځي خو دا تاسو د دې تجربې نه تېر شوي دي. پېښور غوندې مینه په یو ځای نه ماتېږي که نه. نو هلته بیا زما دا په دوبۍ کې
دا د دې سرنامه ما لیکلې وه چې مناب ښایسته ښایسته ښارونه شته دي خو دا د خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور نو هغې بیا ویلی شو ګلزار عالم وویل دا طرز د ګلزار عالم دی بیا وروسته عرفان وویل خو زما به هم بیا تنده نه ماتېده چې یاره هغه هلک چې کومه وه تاسو ته چې کومه خبره وکړله هغه د دې سره تړو لکه ما دا دی یاره بعضې نوي فنکاران کوشش کوي چې ستا هغه کلام ووایي او زه پرې مشهور شم نو هغې چې اول کوشش دا کوي چې زه د طوفان عابد کلام ووایم همدغه کار د هغې سره وکړم بلکل زه بیا خوشحاله وم چې عرفان خان خلکو وپېژندو خلکو ونازو دغه مونږ ته پرې خوشحالي راځي چې څوک د پښتو دپاره خوله پرانیزي نو پکار دی چې قدر ورته میلاو شي عزت ورته میلاو شي نو زه هم بیا ډېر خوشحاله وم ځکه چې پېښور هغه د مینې تنده هم لکه زمونږ ماته شوه که نه نو اوس مې بیا یو غزل کې یو شعر راوستی چې ابي د ستا سره زلمو او پېغلو ټول وي په مونږ ګران دی پېښور خو پېښور دی که نه دا نوی دغه دی دا غزل کې یو شعر داسې دی که بل تصویر دې څنګه جوړ دا نظار دی خو دې وبخي دا د هغه ډېر زیات خوښ و او هغه ناست دی کله چې دغه وایي او دوبۍ کې قریش دي ټول زما د دغه سره هم لږ غوندې تعلق شته دی ډېر شوق مې و مینه مې وه د آرټسټۍ سره نو ما داسې د تصویرونو جوړولو کوشش هم کړی دی نو دا پریکټیکلي هم داسې لکه یو دغه لري زما د ژوند سره چې تش تصور چې دی کوم زړه مې درزېږي یاره تصویر دې څنګه دا ما دلته لیکلی و او بیا په دوبۍ کې ډېره موده پس پوره شو تش تصور چې دی کوم زړه مې درزېږي یاره تصویر دې څنګه جوړ کړم چې په تصویر دې زړه کوم لاس مې رپېږي یاره تصویر دې څنګه جوړ کړم زه ګلابونه جوړولی شم خو تا نه شمه ته یې د ګل نه ښکلې بیا به مې فل راپورې خاندي پاتې را نه شمه ته یې د ګل نه ښکلې تشې خندا ته دې دا ټول وطن پس کېږي یاره تصویر دې څنګه جوړ کړم نن سبا د شاعرۍ ته په کوم نظر ګورئ چې شاعري کوم طرف ته روانه ده یا داسې شاعري شعرونه چې هغه زمونږ د دغه سره نه لګي ډېره زیاته نو یا موږ شاته شو هغه ځای نورو کسانو ډک کړ او که نه موږ له مخکې راتلل غواړي زما دا کوشش دی د دې چینل په لاره باندې په خپله چې څومره مې وس کېږي چې هر هغه کس چې هغه د پښتو خبره کوي یا د شاعرۍ خبره کوي یا د ترقۍ خبره کوي یا د ښه اخلاقو د ښه ژوند خبره کوي نو زه هغه پسې ځان ورسوم کار دی کې خو چې زه هغه پسې ځان ورسوم خدای کې هغه د غر په سر یو کوړي او هغه کې څه کوالټي څه ټیلنټ پکې نو چې زه هغه ته ځان ورسوم نو دې ته تاسو په څه نظر ګورئ چې یاره دا زمونږ نه خرابه ده دا کار او که نه بلکل جی مونږ به دا د موسیقۍ په حواله هم لږه دا خبره راوالو که تاسو وګورئ د دې نه مخکې یو دور د کیسټو تېر شو هغه د کیسټو په دور کې ښه شاعري چا نه پېژنده چې کومه داسې بازاري خبرې وې هماغه کیسټ په خرڅېدو په لکونو به خرڅېدو او هغه کیسټ والا هم دې ته مجبور و چې سندرغاړو ته ووایي چې دغسې دا قسمه شاعري راله ووایه هغې لپاره بیا ځان د شاعرانو مو هغوی به ورله لیکل کول هغه کیسټو دپاره بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې ګلزار عالم راغی او سردار علي ټکر راغی نو خلک ورو ورو د ښې شاعرۍ سره اشنا شو عام خلک هغه په خلاف به ټي وي ته خطونه تلل چې دې مه راولی غزل په پښتو کې یاره داسې چې کله خلک پوه شو بیا نو بیا خیال محمد هم قدر او هم نازو د موسیقۍ داسې نه شو نو داسې یو وخت نو د مایري شاعرۍ د اورېدو خلک لږي اوس د اوسني دور خپل یو دغه د چا اندازې بیان تیزي چا له ښه اداکاري ورځي نو بس هغه خلک چلیدی شي یقینا اوس که مونږ وګورو ګران صاحب اکرام الله ګران صاحب خپل کلام نه شو رسولی خلکو ته چې زه خلکو به چې کوم پوه خلک هغوی په ځان د پوهولو کوشش کوو او خوند به ورکوو د اوس هغه طریقه چې کومه د ویلو ده د کلام پیش کولو ده ماشاءالله تاسو ملکه حاصله ده په دې کې دا زه به د مینوالو ته چې دا کمزوري اندیش صاحب کوم وه بلکل چې اندیش صاحب خپل کلام
نشو ویلی په حالانکه د غزل استاد شاعر بالکل دا د هغه نوم او هغه ته د ایوارډ هم ملاویږي صدارتي نو کاش دا ورته په خپل عمر ملاو شوی بالکل موږ اوس هم په ډېر خوشحاله شو دا په هغه وخت کې ملاو شوی نو ډېره مزه مې کړې بل نو بیا ورو زمانه دغه شوله غزل ته هم خلک راواوړېدل او ښه شاعري اورېدو ذوق هم راغی او خلک دا د اتل صاحب چې لکه یو کار شو د شاعرۍ سره اورېدونکي پیدا شو اوس ورو خلک پوهېږي چې شاعر څوک دی او ګپ څوک لګوي مونږ او تاسو هم کتل داسې ډېر خلک ډېر تیز راغلل خو ډېر تیز لاړل څومره په تیزۍ سره لاړل او داسې بځي او راځي او چا چې ډېر خلک شته دي زه خو د خپل ځان نه علاوه مو خو د دې خلکو پرستار ده زمونږ مشران چې کوم دي ډېر خدمات دي ژوندونونه پښتو ته وربخلي دي دا به میداني دا به پاتې او دا لاپاني دي بالکل که نه نو راځي به او سوشل میډیا دا کار وکړو چې خلک یې د شاعرۍ سره بلد کړه اوس به خلک ښه طرف ته ځي ښه طرف ته به ځي بالکل او که په نوو شاعرانو کې هم څوک ښه شاعري او خلک یې خوښ کړي نو زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده موږ یې غواړو موږ غواړو چې هغه واوري بالکل سندرغاړي پرې خپلې پیسې لګوي نو داسې د شمار د ګوتو د شمار یو څو سندرغاړي دي چې هغه ځانله د ښې شاعرۍ انتخاب کوي او هغوی خپل هغه زړه چاودونکي او خپل تاوان کوي او دغه کوي او یو څیز ریکارډ کوي او نور بیا د شرم خبره دی چې شاعران پرې پیسې لګوي نو دغلته بیا موږ ډېر زیات خفه شو او که تاسو شاعري وکړئ که نه نو په موسیقۍ کې بیا دیسه دا خو بنیاد دی که نه دغه بنیاد خو د عمارت ولاړي بالکل نو موږ او دغه ښه پوه سندرغاړي ما لیدلي چې هغوی بیا دا زحمت نه دی کړی چې دغه شاعر نوم پکې ورکړي مینوالو د عابد خان خبره چې کوم ده د عابد صاحب نو هغه د سوچ خبره ده په دې لږ سوچ وکړئ هغه په دې کې د چا څه دلداري نه غواړي د هغه نه غواړي خو چې کوم څیز پکار دی هغه تاسو ته د یو غلطۍ نشاندهي درته وکړي چې دلته دا غلطي کېږي نو دا صحیح کوي موږ اوس د عابد بل یو ښکلی کلام دا هر کلام ښکلی دی خو به چې کوم تا له مخې له راځي موږ ته یې پېښ کوو بس زموږ لپاره دا غټه خبره ډېره مننه اتل صاحب اتل صاحب دا یو غزل دی چې د زړه هسې مات شوی یم ځیګره ستا په خوا کې د زړه هسې مات شوی یم ځیګره ستا په خوا کې بنګړي بنګړي پرېوتی یم ګودره ستا په خوا کې بنګړي او ګودر دا خو لږ بیا ووایي د زړه هسې مات شوی یم ځیګره ستا په خوا کې بنګړي بنګړي پرېوتی یم ګودره ستا په خوا کې او زما شاعر په هغه وخت کې ستا لمبې لیدلې زما شاعر په هغه وخت کې ستا لمبې لیدلې کابل چې سوځېدو به پېښوره ستا په خوا کې او په زړه کې مې ډیوکه د جانان د دیدن بله په زړه کې مې ډیوکه د جانان د دیدن بله ستړی ماښام مې وژني مازدیګره ستا په خوا کې او په زړه کې ورله ډېر څه جوړوم خو وس مې نشته په زړه کې ورله ډېر څه جوړوم خو وس مې نشته زه هره ورځ مړ کېږم زرګره ستا په خوا کې په زړه کې ورله ډېر څه جوړوم خو وس مې نشته زه هره ورځ مړ کېږم زرګره ستا په خوا کې او اظهار غواړم د مینې بله هېڅ لاره یې نشته اظهار غواړم د مینې بله هېڅ لاره یې نشته د ځان سره نن وایم سندره ستا په خوا کې اظهار غواړم د مینې بله هېڅ لاره یې نشته د ځان سره نن وایم سندره ستا په خوا کې او دا چا وی چې عابد به د پردې د تودې ځمکې نه تښتي دا چا وی چې عابد به د تودې ځمکې نه تښتي خوشحاله دا دی ناست یم ستمګره ستا په خوا کې داسې ګرانو کتونکو خلیل طوفان عابد تاسو ډېر اورېدلی هم دی اوس نن هم واورېده د دې نه مخکې مو واورېده زه به تاسو ته وایم چې یاره تاسو په دې پروګرام باندې
خپل کمنټس خامخا راولېږئ، خپل ویوز پرې ورکړئ. موږ به په تمه یو دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ خپلو ملګرو سره. زه او نوید شهزاد، نوید را سره په کیمره باندې دی او خپلې خواریانې کوي د دې چینل لپاره زما سره دی. نو موږ به تاسو نه اجازت وغواړو ګرانو ناظرینو. عابد صاحب له بیا راځو، بیا به راځو، هلته به هم راغواړو انشاءالله. چې کوم ځای کې موږ ته ملاویږي نو د دا ښایسته شاعري دا به اورو، د ده ګټورې خبرې به اورو. د دې خبرې سره چې الله چېرته هم وي او په کوم ځای کې مې ښاد او آباد اوسئ، په الله ډېر ګران شي.